طالب د پاکستان پوځي ته وایي ستاسې جګړې ته دومره خوشحال یو لکه یهودو سره. قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. په عمومي ډول د طالبانو هر جنګیالی افغان دی خو پالیسي یې پاکستاني ده. هر طالب جنګیالی چې په افغانستان کې نړۍ ته راغلی وي او بیا یې دلته روزنه لیدلې وي نو په طبیعي ډول به یې له پاکستانه هرومرو بد راځي. په ټولنیزو رسنیو باندې یو شمېر انځورونه او ویډیووي لاس په لاس کیږي چې د طالب جنګیالي د ننګرهار ولایت یوې سرحدي سیمې ته تللي او هلته یې د پاکستان ملیشو څخه زیات پوځي شیان هم نیولي. او په همدې مهال داسې ښکاري چې یو طالب قمندان په جرأت سره یو پاکستاني پوځي ته سخت ګواښ کوي او هغوی ته وایي چې ځان اصلاح کړئ. ویل کیږي چې یاد طالب قمندان د ننګرهار د امنیت رئیس دی. هغه پاکستاني عسکرو ته وویل تا زموږ ډېر حساب دی، له دې ځای نه تش رفع حاجت هم ونه کړئ. زه درته خط کشوم کله کله تی هم وکړئ نو بیا موږ ستاسې جګړې ته دومره خوشحالیږو لکه یهودو سره جګړې ته. زه به راځم ځکه چې زما وطن دی او ته به نه راځې. پاکستان سره مبارزه که چیرې طالب خپله تګلاره وګڼي او له دې هیواده خپله ازادي واخلي نو لرې نه ده چې هم به حکومت کوي او هم به د لوی اعظم ملت افغانستان ملاتړ ورسره وي. طالب دې یوازې د خپل ملت پر غوښتنو ولاړ شي او عمل دې پرې وکړي بیا بریالی کېدلی شي. د پاکستان په اړه باور څه دی؟ داسې باور موجود دی چې کېدلی شي پاکستاني عسکر ته ګواښونکی طالب د پاکستان په فرمایش ډېر ژر له دندې لرې شي ځکه پاکستان اوس پر افغانستان حاکمیت چلوي او خپل هیڅ مخالف نه پرېږدي. که چیرې طالب دا هم وکړي نو د ناکامۍ لاملونه یې نور هم زیاتیږي. یوازې د پاکستان په وړاندې ننګه طالب د ملت غیږې ته راټیل وهلی شي خو که دا چاره نه وي نو بیا شونې نه ده چې د طالب پر اوسنیو اعمالو ملت هضم وکړي. ملت اوس د نورو ټولو خدماتو سره سره له طالب غواړي سرحدونه وساتي او له پاکستان سره جدیت غوره کړي او اقتصاد ښه کړي خو دا ډیره لرې خبره ده چې د ملت غوښتنې به منل کیږي. قدرمن لیدونکو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.